د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپلو ځواکونو پر میړانه ټینګار وکړ. هغه ویلي دي زه په خپل ځواکونو ویاړ کوم چې پاکستان ته داسې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي هغه ځواکونه چې د پاکستان پر وړاندې جګړه کړې ده هغوی ستاینه کوم او ویاړ پې کوم چې د پاکستان ځواکونو ته یې داسې غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل چې تل به یې په یاد وي. زیاتو رسنیو داسې خبر ورکړی دی چې په دغه جګړه کې پاکستاني پوځیانو ته 2500 کسان یې وژل شوي دي او د 100 نه نور زیات ټپیان دي. خو د طالب مجاهدینو ته تر دې مهاله کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، یو کس ټپي شوی دی. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې لپاره قرباني ورکوي او هغه پرې ویاړي. نوموړي دا څرګندونې د یوې غونډې پر مهال وکړې او زیاته یې کړه چې ځواکونه یې د رښتینو افغانانو په توګه د یادوي چې د خپل وطن د دفاع لپاره هر ډول ستونزو ته تیار دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سرګي یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل د افغانستان اوسنی وضعیت له حساسو پړاوونو تیریږي او د هیواد امنیتي ځواکونه باید له بشپړې هوښیارۍ او مسؤلیت سره خپله دنده ترسره کړي. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت ساتل یوازې د وسلوال ځواکونو کار نه دی بلکې دا د ټول ولس ګډ مسؤلیت دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل موږ پر خپلو عسکرو باور لرو، هغوی د خپل وطن ساتنه د سر په بیه کوي او باید هیڅکله له خپل هدف څخه شاته تګ ونه کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.